درنو لیدونکو السلام علیکم. سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سخته نښته. 3 پاکستانی عسکر پکې وژل شوي دي. د سپین بولدک په دروازه کې 3 پاکستانیان ژوبل شوي دي. څو دقیقې مخکې د مقبوضه افغانستان چمن ښارګوټي او سپین بولدک ترمنځ دروازه کې د افغان سرتیرو او پاکستانی ملیشو ترمنځ اخوډب رامنځته شوی. عیني شاهدان وایي دواړو لوریو د ټوپکو او کنداغونو سره وهلي دي. 3 پاکستانی ملیشه پکې وژل شوي دي. سرچینې وایي پاکستانی ملیشو یو افغان میرمن وهلې، وروسته افغان سرتیرو غبرګون ښودلی او اخوډب رامنځته شوی دی. فعلا د اوس لپاره د سپین بولدک او چمن ترمنځ دغه دروازه تړل شوې ده. بلخوا پاکستان د امریکا وروستۍ ګوتڅنډنې سخت اندېښمن کړی دی. وروسته له هغه چې یو شمېر امریکایي سناتورانو د پاکستان په وړاندې د بندیزونو د یوې طرحې خبرداری ورکړی، اوس پاکستاني چارواکو باندې رڼا ورځ تیاره شوې ده. په همدې حال کې له پرونه راهیسې د پاکستان سیاستوال، حکومتي چارواکي او د پارلمان غړي پر دې مسله اندېښنې ښیي او تمه لري چې امریکا له خپلو دغو ډول اقداماتو په شا شي. دوی وایي امریکا له طالبانو سره هوکړه لیک لاسلیک کړې ده، خپله مستقیمې اړیکې لري، نو پر پاکستان د فشارونه نه راولي. تمه ده په دغه طرحه کې پر پوروړي پاکستان نور هم زاویه راتنګه شي او په نړیواله کچه منځوي شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا وخت